ډېرو ګرانو زده کوونکو سلامونه، نیکې هیلې خدای دې وکړه چې ټول جوړ او روغ اوسئ. تاسو د اووم صنف د ریاضي د مضمون نننی درس دی د پوښتنو حل د مختلفو علامې تامو عددونو د جمع عملیه او کومې صفحې دي یا کومې پاڼې دي د 8 نه تر 9 پاڼې پورې تاسو درس دی. تاسو ښوونکي سپوږمۍ وردک. ګرانو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې خپل نوي درس ته چې د مختلفو علامه تامو عددونو د جمع عملیه ده ولاړ شو، موږ به د تیر درس پوښتنې حل کړو. تیر درس هم علامه عددونه جمع کول. دلته لاندې عددونه جمع کړئ. لومړی 3 جزء درکړي چې په 2 جزو کې دلته 2 هم علامه اعداد درکړي، -12 او -3 جمع کړئ، بیا -9 او -7 جمع کړئ او بیا دلته دغه تام عدد نه دی، تام عددونه نه دي، طبیعي عددونه دي، په څه چې دلته علامه نه ده ورکړي. 9 او 40 جمع کړئ. دویمه پوښتنه هم ده چې زینب خپلې ګوتې د 3 واحدونو په اندازه د عددونو پر محور د محور له مبدا څخه ښي خواته یعنې د مثبتو اعدادو خواته بیایي او بیا 4 واحده نور هم ښي خواته حرکت ورکوي او په دې ټکي ګوته ږدي. د زینب ګوته کوم عدد ته رسیدلې ده؟ یعنی اول ښي خواته د مبدا نه 3 واحده ځي او پس د 3 نه 4 واحده ځي. موږ نه غوښتي چې کوم عدد ته رسیږي. او دریمه پوښتنه ده چې په عمودي ډول یو محور رسم او د محور پر مخ د مبدا ټکی وټاکئ. د یوه میږي حرکت چې 4 واحده له مبدا نه ښکته خواته او بیا 6 واحده نور هم د محور ښکته خواته په پام کې ونیسئ. د میږي آخرینی ځای د محور پر مخ وښایست. یعنی موږ یو محور عمودي ډول رسم کیو، کله چې ښکته خواته ځي نو منفي اعدادو خواته ځي، پورته که ولاړ شي مثبت اعدادو ته ځي. د میږی لومړی د مبدا نه 4 واحده حرکت کړي، بیا 6 واحده. وګورو چې چیرته رسیږي. لومړی به دا پوښتنې درته حل کړم، بیا به ولاړ شو خپل نوي درس ته چې د جمع عملیه د مختلفو علامه اعدادو دا هغه به درته تشریح کړم. ډېرو ګرانو زده کوونکو، ما مخکې درته وویل چې لومړی پوښتنې درته حل کوم او په 2 پوښتنو کې لومړی 3 جزء تاسو ته درکړي. په لومړی پوښتنه کې لومړی پوښتنه یې 9 جمع 40 درکړي. دا نو تام عددونه نه دي، په څه چې دلته یې علامه ته مخ نه ده لیکل شوي، صرف دغه د جمع علامه ده چې یعنې تاسو یې جمع کړئ. د دې جمع خو تاسو زده ده، ډېر اسانه ده. لومړی اول رقمونه جمع وو، 9 جمع 9 چې کړئ 9 په 9 واچوئ 14 کې د 14 او 4 لیکئ، یو یې اصل پاتې کېږي. دویم رقمونه یې جمعوئ 4 او 3 څو کېږي 9، یو ماصل درلود هغه چې ورسره جمع کړو څو کېږي 8. یعنې د تاسو د لومړي سوال پوښتنه 4 اتیا شوه. بي جزیه د بي جزیه ویلي دي چې -9 د -7 سره جمع کړئ. 2 هم علامه عددونه دي، دا به سره جمع کړو. د دې دپاره چې تاسو ښه زده شي، اعدادو د محور په سر یې نه دي غوښتي چې تاسو یې وښایئ، خو زه درته ښایم چې تاسو ښه زده شي. لومړی -9 ګورو چې چیرې دي. د مبدا نه چې 0 دی 9 واحده دې خواته راځو، -9 دي، -1 -2 -3 -4 -5 -6 -9 دغه ځای -9 دی. موږ د مبدا نه راغلو، دغه نقطې ته ورسیدو. پس دغه څو واحده نور یې ویلي دي چې پې ور واچوئ او کوم سمت یې ویلي چې واچوئ. جمع -7 چې دی دغه چپ سمت دی، نه چپې خواته نور 6 باید پې ور واچوو. که مثبت 6 وای نو موږ کیڼې خواته تلو، مګر دلته هم علامه اعدادو جمع دی، د یوې خواته ځو 6 نور پې ور اچوو. دلته 9 دي، 9 ته رسېدلي یو -9 ته، 1 2 3 4 5 6 واحده نورم چې واچول چیرته ورسېدو
منفي 14 ته ورسېدو، یعنې دومره نور هم پې ور واچاوه. یا که خپله ګوته حرکت ورکړو، لومړی د مبدا نه راغلو منفي 7 ته او بیا د منفي 7 نه بیا حرکت وکړ 6 نور واحده منفي 14 ته ورسېدو. یعنې موږ تاسو څومره واټن دې خواته راغلو؟ منفي 14. اوس به وګورو چې که موږ د عملیې په وسیله دغه جمع کړو هم 14 کېږي که نه؟ ما تاسو ته ویلي وو چې اول منفي 7 باید د قوس ته وباسئ منفي 7. پس دغه دلته دوی علامې دي. دغه قوس د ضرب معنا لري. ما درته ویلي وو چې که مثبت او منفي دوی مختلف علامې سره ضرب شي نتیجه یې منفي کېږي. که مثبت منفي وي یا منفي و مثبت وي نتیجه منفي. خپل عدد وباسئ د قوس نه دلته یې لیکئ 6. اوس دا دواړه هم علامه شول. کله چې دوه هم علامه عددونه موږ جمعیو مشترک علامه یې مخکې نیسو، بس دغې خپل عدد جمعیو. لکه د طبیعي اعدادو 6 او 7 څو کېږي؟ 6 او 14 کېږي. نو موږ تاسو ځواب سم دی، درست دی. دلته ما وکتل چې 14 ته ورسېدو منفي 14 ته، دلته ځواب څو شو؟ منفي 14 شو. اوس به راشو د سی جز ته چې سی جز کوم عدد تاسو ته درکړی. په سی جز کې منفي 12 او جمع منفي 3 ویلي. دا ځلې نو درته د محور د اعدادو د محور په سر درته نه ښیم په څه چې تاسو اوس خو زده شول، مثالونه مې در سره کار کړل. منفي 12 په خپله وباسئ د قوس نه، مثبت د منفي سره چې ضرب شي منفي کېږي او 3 هم په خپله مساوي دی. په اوس دواړه هم علامه دي، مشترک علامه یې مخکې نیول کېږي او اعداد جمع کېږي. 12 او 3 څو کېږي؟ 15. د موږ تاسو ځواب څو شه؟ منفي 15. اوس به راشو دوامې پوښتنې ته. د تاسو دوامه پوښتنه. دوامه پوښتنه د زینب پوښتنه ده. زینب یوه نجلۍ ده چې دلته خپل لاس نیسي. ویلي دي چې زینب خپله ګوته د اعدادو په محور نیسي، د مبدا نه حرکت کړي ښي خواته. تاسو پوهیږئ چې ښي خواته مثبت اعداد دي. ښي خواته چې حرکت وکړي څومره ځي ښي خواته؟ مثبت 3 واحده. دا یو د مبدا به دلته ولیکم، اشتباه مې کړي، 0 دلته لیکل کېږي. د 0 نه د مبدا نه حرکت کړي دا 1 دا 2 دا 3 واحده دې خواته ښي خواته راځي. دلته زینب لومړی 3 واحده ښي خواته ځي او بیا یې ویلي چې کله چې ګوته دلته ونیسي په 3 واحدو بیا 4 واحده نور هم ښي خواته ځي، یعنې همدغه یوه سمته ځي. نو د 2 ځای نه به حرکت وکړي. زه به دا درته رسم کړم. لومړی زینب د دې ځای حرکت کړي دې ځای ته راځي او بیا د دې ځای نه بیا حرکت کړي. څو واحده یې ویلي؟ 1 واحد، 2 واحده، 3، 4 واحده. کوم عدد ته رسیږي؟ مثبت 7 ته رسیږي. دغلته رسیږي. د دې ځای نه حرکت کړي او دلته دغه ټوله مسافه چې د زینب د ګوتې په واسطه د اعدادو د محور په سر تللې ده څومره ده؟ دغه فاصله ده چې غونډه څو ده؟ ټوله مثبت 7 ده. نو اوس که موږ خپل سوال دلته هم حل کړو، مثبت 3 د قوس نه وباسو، مثبت 3
مثبت چې د مثبت سره ضرب شي ما درته ویلي وو چې هم علامه یعنی دواړه عین علامې چې وي یا منفي او منفي وي یا مثبت او مثبت نتیجه یې څه کېږي مثبت کېږي ضرب یې څلور په خپله مساوي په اوس دغه دواړه اعداد هم علامه دي مشترک علامه مخکې نیسو څلور او درې جمع یې څو کېږي اووه کېږي د موږ تاسو پوښتنه د پوښتنې ځواب درست دی ښه درېیمه پوښتنه یې ویلي دي چې تاسو یو په عمودي ډول یو محور رسم کړئ هغه محورونه چې مخکې مو تاسو ته رسمول هغه دغه رقم چې رسمېدل افقي هغو ته وایي او دا کوم محور دی دا عمودي ډول محور دی عمودي هغه محور دی چې د افقي محور سره د 90 درجې زاویه جوړوي نو موږ په عمودي ډول یو محور دلته رسموو څه چې ځنې غوښتي پس دغې ویلي چې اومیګا د مبدا نه چې دا مبدا ده دغه صفر خو مبدا دی تاسو پوهېږئ د مبدا نه یو اومیګا که حرکت وکړي څلور واحده کته راشي کته طرف مخالف لوری دی پورته د پورته د طرف نه پورته طرف ته مثبت اعدادي او کته طرف ته مخالف لوري کې منفي اعدادي نو موږ به اوس راشو وګورو چې میګا چیرته رسېدلی دی چې یو میګا حرکت کړي د مبدا نه دغه مبدا ده د مبدا نه حرکت کړي څلور واحده کته راځي دا یو واحد دا دوه دا درې دا څلور دلته راځي لومړی دغه نقطې ته راځي او پس د هغې ویلي چې که میګا بیا هم حرکت وکړي ښکته خواته شپږ نور واحده راشي شپږ نور واحده چې راشي مسلسل پس د څلورو نه دا د یو دا د دوه دا د درې دا د څلور پنځه شپږ کومې نقطې ته رسیږي منفي لسو ته رسیږي منفي لس نو دومره فاصله نورم کارته میگه رسی آخری نقطه چې میگه رسیږي کومه نقطه ده منفي لس ده منفي لسو ته رسیږي دا منفي څو دی منفي څلور دغه ټوله فاصله چې د میگه حرکت کړي ټوله فاصله څو ده ټوله فاصله منفي لس ده اوس موږ وغواړو دغه سوال حل کړو میگه منفي څلور واحده کارته راغلی بیا جمع منفي شپږ واحده ښکته راغلی مو منفي څلور په خپله نیسو مثبت او منفي چې ضرب شي منفي کېږي شپږ په خپله ونیسئ مشترک علامه منفي شپږ او څلور څو کېږي لس کېږي په دواړو حالتو کې ځواب د موږ تاسو سم او درست راغی ډیرو ګرانو زده کوونکو تاسو نننی نوی درس د مختلفو علامه تام و اعداد و جمع د جمع کول دي نو موږ تاسو د هم علامه اعداد و جمع کول خو هم سوالونه کار کړل هم درس ولوست نو د تاسو نوی درس د مختلفو علامه تام اعداد و جمع کول دي دلته زه مخامخ تاسو ته تمرین کار کوم په څه چې د کتاب مثالونه تاسو ډیر تعداد حتما کتابونه لرئ نو وخت نه ضایع کوم مخامخ تمرین ته ځم دلته په تمرین کې څلور پوښتنې دي لومړی پوښتنه یې ده چې منفي شپږ جمع مثبت پنځه کړئ او د محور په سر یې د تاسو نه دی غوښتي چې وښایي مګر زه د دې لپاره چې تاسو ښه پوه شئ د محور په سر هم د اعدادو د محور په سر هم دا درته ښایم منفي شپږ جمع څو مثبت پنځه اول به د محور په سر د حل کړو د محور په سر ما د دې لپاره چې منفي شپږ ویلي دغه چپ طرف ته مې درته محور رسم کړی کی طرف ته ضرورت نه لرو اول د مبدا نه منفي شپږو پورې دغه فاصله نشانی کیو د مبدا نه ته منفي شپږو اول خو دغه فاصله مختار کړی چې دا فاصله څو ده منفي شپږ ده جمع یې ویلي چې مثبت پنځه ورسره جمع کړئ مثبت پنځه چې ورسره جمع کړو د دې مسیر منفي شپږ د
مبدا نه چپ طرف ته دی، مګر کله چې مثبت 15 ورسره جمعیږي مسیر بیرته تغییر کړي ښي لاس ته ځي، په څه چې مثبت 15 دی. ما درته ویلي وو چې مثبت چې وي مسیر یې ښی خواته وي. نو بیرته دغه منفي شپږو نه 15 واحده نور حسابیو، 1 2 3 4 15. ګورو چې چیرته رسیږي، منفي 1 ته رسیږي، یعنی مثبت 15 ته څه رقم کیږي؟ کمیږي. دا مثبت 15 ته کم کړل. کومې نقطې ته ورسیدو؟ منفي 1 ته ورسیدو، یعنی د موږ تاسو ځواب منفي 1 دی. اوس به راشو د علامو له حسابه به یې هم حل کړو. منفي 6 د قوس نه وباسئ، او بیا ما تاسو ته درښودلي وو چې دغه قوس د ضرب معنا ورکوي. دغه مثبت په مثبت ضرب کیږي. مثبت د مثبت سره چې ضرب شي یا منفي وي، منفي د منفي سره ضرب شي، دوی هم علامې چې سره ضرب شي یو رنګ علامې، نتیجه یې مثبت کیږي. مثبت ضرب په مثبت مثبت. 15 په خپله د قوس نه وباسئ. اوس ګورو چې دلته دوه مختلف العلامه اعداد راغلل. مختلف العلامه اعداد چې راشي د تفریق په معنا ده، یعنی یو د بل نه باید کم کړو. ښه، اوس به علامه د کومې نیول کیږي؟ هر یو عدد چې غټ دی د هغو علامه نیول کیږي. دلته موږ پوهیږو چې د 15 نه 6 غټ دی، علامه یې منفي ده. د غټ عدد علامه مخکې د مساوي نه نیسو او پس د 15 او 6 منفي کیو. د 6 نه چې 15 ولاړ شي څو پاتې کیږي؟ یو پاتې کیږي. هم کتل چې د موږ تاسو ځواب سم دی او منفي 1 د دې ځواب دی. بل جزء درکړی چې مثبت 15 نه منفي 15 سره څه کړئ؟ جمع کړئ. اوس به بیا هم د محور د اعدادو په سر دغه موږ تاسو پیدا کړو. لومړی د اعدادو محور په سر به پیدا کړو، یا راشئ دا ځلې برعکس کار وکړو. دا ځلې به اول د علامو د لحاظه منفي د عملیه په اجرا کړو او پس د وګورو چې مغه ځواب چې موږ تایید کړی محور د اعدادو د محور په سر یې راکوي که نه راکوي. مثبت 3 د قوس نه وباسئ. مثبت 3 مثبت چې ضرب په منفي شي دغه قوس بیا هم درته وایم د ضرب معنا ورکوي. مثبت چې ضرب په منفي شي دوی مختلف علامې چې سره ضرب شي نتیجه یې څه شی کیږي؟ منفي. دا خو ما تاسو ته در زده کړي وو. اوس به 15 د قوس نه وباسو. 15 اوس دغه دواړه عدد چې مختلفې علامې دي یو د بل نه څه کیږي؟ تفریق کیږي. صحیح ده چې ما درته ویلي چې د اعدادو جمع مګر کله چې دغه عملیه په اجرا شي تفریق ته بدلیږي. نو د 15 نه چې 3 ولاړ شي څو پاتې کیږي؟ 2 پاتې کیږي. مګر علامه د کوم عدد ما تاسو ته مخکې وویل؟ د غټ عدد منفي 2. اوس وګورو چې دغه منفي 2 موږ ته لاسته راځي محور د اعدادو د محور په سر که نه. دلته به مبدا تعیین کړو. دا د 1 دا د 2 البته مثبت، دا د مثبت 3 مثبت 4 همداسې نور اعداد یې موږ تاسو تر مثبت 3 پکار دي ته 3 رسیږو. او د مبدا نه کیڼې خواته منفي 1 منفي 2 منفي 3 همداسې نور اعداد یې. ښه، اوس یې ویلي دي اول مثبت 3. اول موږ د مبدې نه راځو چیرې؟ مثبت 3 ته. دا شول مثبت 3. ښه، پس د هغې نه یې ویلي چې منفي 15 جمع منفي 15. کله چې منفي 15 شول مسیر د ښی خوا نه بیرته باید کومې خواته شي؟ کیڼې خواته شي، دې خواته شي. ښه، څو واحده؟ 15 واحده. 1 2 3 4 15. کومې نقطې ته ورسیدو؟ منفي 2 ته ورسیدو. د دې ځای نه حرکت وکړ راغلو دغه ځای ته، یعنی منفي 15. دغه فاصله منفي 15 ده.
منفي 2 ته ورسېدو د موږ تاسو ځواب هم څو دی؟ منفي 2. نو د موږ تاسو ځواب سم ځواب دی. انشاءالله چې سم پوه شوي وئ. بل جز یې درکړی منفي 3 جمع کړئ د مثبت 9 سره، بیا یې جمع کړئ د منفي 4 او بیا یې جمع کړئ د منفي 9 سره. دا یې بل جز دی. اوس به موږ تاسو ته د دې لپاره چې زر د سوال حل کړو، ساده یې کړو، دغه دوه برخې به یو سره جمع کړو او دغه دوه برخې به هم سره جمع کړو، بیا یې اصلونه به یو د بل سره جمع کړو. منفي 3 مثبت 9 مثبت د مثبت سره څه کی؟ مثبت کی. منفي 3 په خپله مثبت د مثبت سره مثبت 9. دا مساوي کی په مختلف علامې دي، یو د بل نه کمی مثبت نیسو د دې لپاره چې وغړ دی د 9 نه چې 3 ولاړ شي څو پاتې کی؟ مثبت 4. اوس به دا عملیه په اجرا کړو. منفي 4 به په خپله ونیسو، مثبت ضرب په منفي کې منفي نه به په خپله مساوي کې په دواړه هم علامه دي، یوه مشترک علامه یې نیول کی. 9 4 څو کی؟ 14. اوس به د دې په ځای مثبت 4 ونیسو، د دې په ځای منفي 14 ونیسو، یو د بل سره به څه کړو؟ جمع کړو. مثبت 4 جمع منفي 14. مجبور یو چې د قوس په منځ کې ونیسو چې علامه لري مساوي. مثبت 4 په خپله مثبت ضرب په منفي څو کې؟ منفي کې. درته ویلي مې وو چې مختلف علامې چې ضرب شي منفي کې منفي 14 مساوي په بیا د دواړه مختلف علامه شول. منفي کې د غټ عدد علامه نیول کی منفي د 14 نه چې 4 ولاړ شي څو پاتې کی؟ نه پاتې کی. منفي نه. دا د تاسو ځواب. ښه، اوس به راشو دوهم سوال ته. دوهم سوال لږ تکراري سوال یې راوستلی، نه پوهېږم ولې. دواړه هم علامه عددونه دي، هغه د مخکې د درس مربوط عدد دی، خو خیر زه به یې درته حل کړم. منفي 4 د قوس ته وباسو، د مثبت علامه چې د منفي سره ضرب شي منفي 3. دواړه هم علامه دي، مشترک علامه یې نیسئ منفي 4 او 3 جمعوئ څو کې؟ 9. که د محور په مخه درځنې غوښتي وي تاسو یې ډېر اسانه کولی شئ چې وښیئ. اوس به راشو درېیمې پوښتنې ته. درېیمه پوښتنه کې ویلي که د هرات هوا د تودوخې درجه د سانتیګرید نه ښکته د سانتیګرید له 0 نه ښکته 8 درجې وي، 8 درجې، او د بامیانو د ولایت تودوخې درجه 3 درجې تر هرات نه ټیټه وي، یعنی سوړ وي، ټیټه وي یا سوړ وي. د بامیانو د هوا د تودوخې درجه به څو وي؟ تاسو یې معلومه کړئ. د هرات هوا منفي 8 ده، ځکه چې ویلي دي چې د 0 نه ښکته له 0 ښکته له 0 یعنی منفي 8. که پورته د 0 نه یې ویلي وای مثبت 8 کېدل. د هرات هوا منفي 8 ده، دا د هرات هوا. او د بامیانو هوا ورسره جمع کیو ویلي دي چې 3 درجې ټیټه، 3 درجې تر هرات نه سوړ ده، یعنی ټیټه ده، منفي ده، جمع منفي 3. دا د بامیانو هوا. اوس یې ویلي چې نو د بامیانو هوا به په ټوله کې څو وي چې 3 درجې ټیټه ده. منفي 8 په خپله نیسو، مثبت ضرب منفي منفي 3 په خپله نیسو، مساوي کې په د دواړه هم علامه دي، مشترک علامه منفي 8 او 3 12. یعنی د بامیانو هوا څو ده؟ د بامیانو هوا منفي، د بامیان د ولایت هوا منفي 11 ده، تودوخه درجه منفي 11 ده. اوس به دا په محور کې هم درته وښایم. فکر وکړئ چې دا یو ترمامتر دی، یو د
حرارت چې په اندازه کی د حرارت اندازه په اندازه کی هغه یو آله د فکر وکړي چې دغه محور ویلی دی چې د هرات هوا د صفر نه ښکته ده، د صفر نه چې ښکته وي یعنی منفي ده، کار ته طرف ته ده. د هرات هوا ویلی چې -8 ده. تاسو ته نه دی ویل چې -8 ده، خو البته ویلی دی چې د صفر نه ښکته. تاسو خپله باید پوه شئ دا -8 د هرات هوا ده. د هرات د تودوخې درجه ده. ښه، اوس یې ویلي چې د بامیانو 3 درجه نورم ښکته ده د هرات د هوا نه، یعنی 3 واحده نور تاسو ښکته ځئ، 1 2 3 دلته رسیږي. دا شوه -11 د بامیانو د بامیان د تودوخې د هوا د تودوخې درجه -11. ښه ګرانو زده کوونکو، څلورمه پوښتنه یو تکراري سوال دی چې 3 عدده یې ویلي سره جمع کړئ مختلف العلامه. هغه تاسو په خپله حل کړئ. خدای دې وکړه چې درسونه مو ښه زده شوي وي. د خپلو همصنفانو ملګرو سره یې شریک کړئ. ممل شه. د خدای په امان. ښه وخت.